السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاز درنو لیدونکو. په دې ویډیو کې درته ښایم چې په فیسبوک کې اکټیویټي څنګه معلومولی شو. مثلا یو کس دی هغه هره ورځ فیسبوک استعمالوي خو هغه ډېر زیات مصروف دی په فیسبوک کې. څه کوي هغه؟ څه ته لایک ورکوي، چا ته یې کمینټ ورکړی دی، کومې صفحې لایک کړي دي. نو په دې ویډیو کې درته ښایم چې څنګه دغه ټول کارونه لیدلی شو. یعنی که چېرته 2 کاله مخکې، 3 کاله مخکې، حتی 5 6 9 10 کاله مخکې هم هغه یو چا ته کمنټ ورکړی او کومه صفحه لایک کړي او چا تصویر ته لایک ورکړی، کوم لیکلو ته لایک ورکړی، نو هغه ورکې لیدلی شئ. د دې لپاره به تاسو خپل فیسبوک صفحه اوپن کړئ. تاسو به فیسبوک اوپن کړئ. کله مو چې فیسبوک اوپن کړ نو دلته به تاسو راشئ، بیا په بره 3 ډاټ 3 نقطې چې کوم دي پر دې به کلیک کړئ. کله مو چې پر دې باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو راکېوځئ، سیټینګ اینډ پرایوسي پر دې به کلیک کړئ. کله مو چې پر دې باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو بیرته راشئ، سیټینګز باندې به کلیک کړئ. دلته تاسو ته ښکاري. کله مو چې پر سیټینګز باندې کلیک کړئ نو دا به تاسو پورته وخیژوئ. دلته لیکلي دي اکټیویټي لاګ. کله چې دلته اکټیویټي لاګ باندې تاسو کلیک کړئ نو هغه کړنې چې تاسو په فیسبوک کې کوئ یا هغه ماشومان چې تاسو ورته فیسبوک آن کړی دی هغوی په دغه فیسبوک کې څه کړي دي. دلته ګورئ نن ورځې یا پرون ورځې چې چا ماته فرینډ ریکویسټ لیږلی هغه ما اکسپټ کړی او یا مې تصویر ته لایک ورکړی او یا مې لیکلو ته لایک ورکړی، هغه ټول یې دلته ماته وښودل. او چاته مې چې ریپلی کړی هغه هم دلته کتلی شئ. تاسو ټول ګورئ فبروري 9 2020 کې دغه کارونه شوي دي. دلته تاسو ګورئ که چاته مې ریپلی کړی دی او یا مو هم کوم تصویر ته لایک ورکړی یا مې لیکلو ته لایک ورکړي یا مې کمنټ کړی دی، هغه ټول دلته لیدلی شو. نو د دې طریقه تاسو کولی شئ چې هغه ماشومان باندې نظر وساتئ چې هغوی په فیسبوک کې څه کوي. تمام ورځ په فیسبوک کې اخته دي خو هغوی څه ته لایک ورکوي او څه شی په فیسبوک کې ګوري. نو دلته تاسو به په دې برنۍ برخه کې کټګوري ته هم راتللی شئ. کله چې په کټګوري باندې تاسو کلیک نو دلته بیا پوسټ یواځې ګورئ، ټیګ ګورئ، فوټو ویډیو ګورئ، فوټو یور ټیګینګ ګورئ، مختلف شیان ګورئ. خو زه هغه کارونه ګورم چې دوی کړي دي په دغه کلونو کې. تاسو به بیا په ایر باندې کلیک کړئ. دلته په برنۍ سر کې وګورئ تاسو ایر، پر دغه ایر به کلیک کړئ. کله مو چې په ایر باندې کلیک کړئ نو دلته د آل د یو چا کارونه په کوم کال کې ته ګورئ. په 2020 کې، 2019 کې، 2018 کې، 2019 کې، 2014 کې، 2015 کې دوی کوم کارونه کړي، 2014 کې. نو ما خپله 2012 کې دغه فیسبوک صفحه جوړه کړې. نو زه غواړم چې د 2019 کې کوم کارونه ما کړي دي، کوم پیج مې لایک کړی، کوم صفحې مې لایک کړي، چاته مې لایک ورکړی، نو پر هغې به کلیک. کله چې پر هغې کلیک کوئ نو دلته به تاسو اکټیویټي لاګ، هغه کارونه، هغه کړنې به تاسو ته ښکاره شي چې په فیسبوک کې ما کړي. ګورئ چاته مې چې ریپلی کړی دی، کومه صفحه مې چې لایک کړې، چاته مې چې ریکویسټ لیږلی، هغه ټول راغلل دلته تاسو کتلی شئ. نو د دې طریقه کولی شئ چې تاسو د یو چا په فیسبوک کې کړنې وګورئ چې هغوی څه کوي هره ورځ. په دې طریقه تاسو په خپل ماشومانو د فیسبوک باندې نظر لرلی شئ. نو دلته تاسو په هغه 2019 میاشت چې کومه ده، 2019 کال دی، دغه میاشت دی، یعنې تاسو هغه 2019 کې کومه میاشت کې د هغې کړنې لیدل غواړئ. مثال هغوی په نومبر کې څه کړي دي، نومبر کې کوم تصویرونو ته لایک ورکړی، کوم کمنټ یې کړی دی، چا ته ریکویسټ لیږلی دی یا چا ورته ریکویسټ را لیږلی دی. نو زه ګورم په نومبر به تاسو کلیک کوئ. کله چې په نومبر باندې مې کلیک کړ نو دلته به تاسو وګورئ چې په نومبر کې د څه کړي، په 2019 کال نومبر کې کوم کارونه کړي. دلته ګورئ اول چې دی پوسټ ما لایک کړی دی، بیا مې شی کړی دی، بل پوسټ لایک کړی، بیا بل پوسټ لایک کړی دی. نو دغه کارونه تاسو کولی شئ چې وګورئ. کلونه هم کتلی شئ په کوم کال کې او میاشتې هم ورسره کتلی شئ. نو د دې طریقه کولی شئ چې پر ماشومانو فیسبوک باندې نظر ولرئ چې هغوی په فیسبوک کې کوم کارونه کوي، کومې صفحې لایک کوي، چاته کمنټونه ورکوي، د چا پیج لایک کوي، د چا تصویر لایک کوي. نو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې نظر پرې وساتئ. نو دا وه چې څنګه کولی شو د بل چا پر فیسبوک باندې نظر وساتو. امید لرم زما دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوي. که چېرته خوښ شوي زما چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ او زما فیسبوک صفحه در سره لایک کړئ تر څو نوې ویډیوګانې د ټولو تر مخه تاسو ته در ورسیږي. تر بل ویډیو د الله په